ز ایکسل ترازم او د ایکسل باره کې تاسو له سو خبره تشریح کما راځم نن د ایکسل انوایرنمنت چاپیریال ترازم چې ایکسل په محیط کې سدي انوایرنمنت کې سدي. سو نمبر 1 تاسو چې کوم تاسو نو د ایکسل باره کې کیږي باید چې خامخا تاسو صحیح جوابات ورکړي. سو what is excel program یعنی مایکروسافٹ ایکسل څه ته ویل کیږي. نو یاد ساتئ مایکروسافٹ ایکسل چې کوم دی what do you mean by excel. So excel is an excellent program for accounting and calculation. دا د اکاونټینګ د پاره and calculation د پاره محاسبه د پاره یو زبردست پروګرام دی. ایکسل د سنا غست دی، ایکسل د ایکسلنٹ نا غست دی، د ډیر خنه غست دی. نو ایکسل چې کوم دی ایکسل is an excellent program. دا ایکسل چې کوم دی دا یو ایکسلنٹ پروګرام دی د څه د پاره د اکاونټینګ د پاره او د کیلکولیشن د پاره. اوس پتا سوچ کوي چې پدې کې اکاونټینګ او کیلکولیشن څه ته ویل کیږي. یاد ساتئ نمبر 1 پدې کې او دوا اصطلاحات کارولې دي چې ته اکاونټینګ اینڈ کیلکولیشن وته ویل کیږي. کیلکولیشن څه ته ویل کیږي، کیلکولیشن او اکاونټینګ څه ته ویل کیږي. راشي دلته لږ ځای ولا ورکې دې کس راشي. اکاونټینګ څه ته وایي او کیلکولیشن څه ته ویل کیږي. سو what do you mean by that. کراشه قاری سیدل ترش دې بل روک ولا تاسو ځای زه خوشته کنه ها ٹھیک ہے نا. نو کیلکولیشن سے شی دی، اکاؤنٹنگ سے شی دی. کیلکولیشن یاد ساتئ یو عام محاسبه ته ویل کیږي لکه څنګه چې مونږه عام توګه باندې ضرب منفی ها دا سه تقسیم یا جمع چرته کو. نو کتا سو مساوی دې زنه ګوره 900 plus 900 زو تور کوم دې زنه 900 plus 900 کو زه انټر کما نو تاسو ته وګوره هغه صحیح توګه سره جواب بدل درکې 1800. نو ګوره کسه یاد د قص 90 مساوی بتا سو خامخا د کیلکولیشن نمخ کې ورکوي او تقسیم د پاره د سلیش علامه ده. نو ګوره دا سه صحیح طریقې سره مونږ تقسیم کولی شو. یا تاسو ضرب کوي نو 9 ملټیپلایډ وګوره شفت اته او 9 سره ملټیپلای کس دا سٹار علامه چې کوم دی د ضرب د پاره استعمالېږي. او که تاسو منفی یا وات ایور یو ډو نو دا دغه اسانه طریقه ده. نو دا کیلکولیشن دی، محاسبه ده عمومي طور باندې تاسو یو ځبل ځای کوي. او یو اکاونټینګ دی. اکاونټینګ کلاسیفیکیشن اینڈ سمرایزیشن اف ټرانزیکشنز دی کنه. دا اکاونټینګ باره کې اوسو خبره تاسو ته کومه چې کیلکولیشن تاسو له جواب ډایرکټ درکول شي، ډایرکټ تاسو ته جواب ملاويږي. خو اکاونټینګ چې کوم دی دا یو پروسس دی، یو سو عملیات دي چې تر سو پر هغه اجرا شوي ني تر هغه پر تاسو کم دی صحیح جواب لاستا نشي راوړي. نو اکاونټینګ دا یو پروسس دی. اکاونټینګ از ا پروسس. اکاونټینګ از ا پروسس اف سمرایزیشن اینڈ کلاسیفیکیشن اف ریکارډز ته ویل کیږي. نو زما ساده الفاظو کې هم چې اکاونټینګ از ا پروسس اف کیلکولیشن. نو دا د کیلکولیشن یو پروسس دی، یو عمل دی چې مونږ کوو. ا پروسس کم دی د ډایرکټ تعالی جواب نشي درکولې. سبا در سوک تپوس کې چې په کیلکولیشن او په اکاونټینګ کې څه فرق دی. نو ته وایي چې کیلکولیشن ماته ډایرکټ جواب راکړي او اکاونټینګ چې کم دی دا د محاسبې د پاره د نن یو سو پروسسز دي، یو سو عملیات دي او دا غي نه پس ماته رزلټ راکړي. نو ځکه دا ته مونږه اکاونټینګ وته ویل کیږي. لکه لمبي مونږ سره جورنل دی، دغه سه لیجر دی، جورنل دی، لیجر دی، دغه سه ټرایل بیلانس دی، بیلانس شیټ دی. دا غي نه پس بتا ست رزلټ درکې دتا. نو ځکه دا غي د پاره مونږه دا جورنل، لیجر، ټرایل بیلانس او بیلانس شیټ دا زموږ پروسس دی او د دې پروسس نه پس تاسو رزلټ درکې. نو ځکه دا غي ته مونږه اکاونټینګ وته ویل کیږي. تر څو پورې چې تاسو جورنل نی جوړ کړي، لیجر باندې کار نشي کولای، چې لیجر نی جوړ کړي، ټرایل بیلانس باندې کار نشي کولای، چې ټرایل دا درې وړم نی جوړ کړي، بیلانس شیټ باندې کار نشي کولای. پدې کې به یو پروسس یو عمل هم تاسو نه سکپ کوي پرې دی بینا دا غي د وجنه بتا ته رزلټ راځي. نو کوشش کوي اکاونټینګ چې کم دی دا یو پروسس دی د پاره د محاسبه یا د کیلکولیشن د پاره. نو دا پروسس چې کوي تر څو پر دا یو سټپ نه کړي نو تر هغه پورې ماته رزلټ زلاستا نشم راوړي. نو د کیلکولیشن او د اکاونټینګ ترمنځ چې کم دی دا یو مین دو فرقونه دي چې تاسو 1 by 1 کتئ شي. نو دا سه what is excel what is excel program سبا د نسوک تاسو کولی شي. ایکسل د ایکسلنٹ ناغسته دی، زبردست ویل کیږي. دا سه یو نور پروګرامز نشته دي چې لکه د ایکسل په شانته مونږ ته کارو کی.
لکه نور پروګرامز هم شته خو هغه ډېر فرینډلی نه دي. فرینډلی مطلب دا دی چې په اسانه سره پکې مونږ کار نشو کولی. لکه مثال دله درکمه لوټس دی یو پروګرام دی بلې کمپنۍ جوړ کړی دی لینکس والا. دغسې ټیلی دی SPSS دی SPSS دا دی. داسې کویک بکس ټایپ سافټویر دی. داسې پیچ3 د مونږ سره پیچ3 دا داسې سافټویر دی چې دا زیات کړ د سپریډ شیټ دپاره استعمالیږي د محاسبې دپاره مونږ کارولی شو. خو د ټول نه پرفیکټ او زبردست چې کوم دی نو هغه کوم یو دی ایکسل پروګرام دی. دا ولې ځکه دا فرینډلی دی او ایزیلی یاد ساتئ کسټمایزیبل دی. کسټمایزیبل مطلب دا دی چې د خپل خوښې مطابق پکې چې څه پکې کوه پکې کولی شو. فرینډلی مطلب دا دی چې آسان دی. کسټمایزیبل مطلب دا دی چې کم ځای کې مونږ تغیرات راولو ډېر په اسانه سره راوستی شو نو ځکه دغې ته مونږ کسټمایزیبل ورته ویل کېږي. نو ایکسل پروګرام چې کوم دی په دې هینډل باندې خیر دې کېنې مطلب د یو بل کس په هینډل باندې کېنې که نه چیر هینډل باندې د کړکۍ یو منټ هلو وی د ایکسل پروګرام چې دا ایکسل ډېر فرینډلی دی ډېر یو زبردست پروګرام دی او ایزیلی کسټمایزیبل دی. مطلب فرینډلی ځکه دی چې ډېر آسان دی او ایزیلی کسټمایزیبل ورته ځکه ویل کېږي چې د خپل خوښې مطابق پکې هر څنګه تغیرات راوستی شو نو ځکه دغې ته ایکسل ویل کېږي. ګوره ایکسل بس ګوره شاباس ایکسل پروګرام چې کوم دی یاد ساتئ ایکسل هاو ټو اوپن مایکروسافټ ایکسل. نو سبا د نه څوک تپوس کولی شي چې مایکروسافټ ایکسل پروګرام به څنګه خلاصیږي. ګوره بس شاباس پلیز اټینټیو د سکرین ته تاسو دې ته وګورئ شاباس کم آن بس انف ظالمانو پروجیکټر خپلته نه پروجیکټر مخامخ دلته کېږي خدلته ګورئ شاباس. اوکې ګایز انف بس هاو ټو اوپن مایکروسافټ ایکسل پروګرام. نو مایکروسافټ ایکسل پروګرام به څنګه خلاصوي نو آلریډي تاسو ویلي دي چې رائټ کلیک کې په دې کویک ایکسس مینیو باندې او بیا دې رن ته راشئ او پرن کې دې څه نو ګورئ تاسو جسټ ټایپ EXCEL ایکسل اینډ دین اوکې نو ګورئ تاسو دا مایکروسافټ ایکسل پروګرام خلاصولی شئ. نو یو خو اسانه طریقې دا ده چې تاسو رن ته رالی او پرن کې تاسو ایکسل پروګرام ولیکئ اینډ دین پریس انټر نو دې لارې نه تاسو دغه ایکسل پروګرام خلاصولی شئ. خو د ټولو نه اسانه طریقه چې کوم موږ سره دی نو هغه شارټکټ میتھډ دی. شارټکټ میتھډ سبا تاسو هر ځای وظیفې لځئ او غواړئ چې بھئی دا ایکسل پروګرام ورته ډېر چټکۍ تیزۍ سره خلاص کړئ نو یو اسانه طریقه په وینډوز 8 کې چې تاسو کم وینډوز کی پلس کیو بړومبي وښئ وینډوز کی پلس کیو نو تاسو له بس در کې سرچ تاسو ته ما ویډیو کړه چې دا سرچ شارټکټ په وینډوز 8 کې وینډوز کی پلس کیو دا نو بیا پای کې تاسو لیکئ ایکسل دا ایکسل چې کله تاسو لیکئ نو بیا په دې ایکسل باندې رائټ کلیک کا او بیا براشئ دې سره اوپن فایل لوکیشن ته براشئ. د اوپن فایل لوکیشن نه پس چې کوم دی وګوره دغه ایکسل پروګرام یې تاسو له درکړ. سو رائټ کلیک آن ایکسل بیا براشئ تاسو پراپرټیز ته د پراپرټیز نه پس وګوره دې له یو شارټکټ ورته ساین کا یا ورته 1 ورکا یا ورته 2 ورکا یا ورته n زیډه پورې ورکا زه ورته 1 ورکما نو دا کنټرول الټ وسره په خپل باندې راغی. کنټرول الټ 1 دا به زه کې کم دلته او دا به زه کنټینیو وکما. اوس چې کله زه ایکسل خلاصوم کنټرول الټ 1 نو ګوره ایکسل ما سره اتوماتیکلی خلاص شو. کینه شاباس یو طرف ته دله یو واته چیرز خالی کې کینه شاباس کینا کیر بس چپ بس نو ګوره که تاسو ورته ایکسل خلاصوي کنه نو ګوره دا د شارټکټ یو اسانه طریقه شو. ګوره اول به تاسو وینډوز کی پلس بس ګوره بس وینډوز کی پلس کیو بړومبې تاسو وښئ نو تاسو براشئ دې ځای کې وګورئ اوبلي کې اني پروګرام چې کله تاسو شارټکټ د لارې خلاصوئ نو ګورئ په دغه ایکسل مې ولیکه پای باندې به رائټ کلیک کې را بشئ اوپن فایل لوکیشن ته د هغې نه پس به وګورئ دا ځای ته خلاص کې رائټ پې کلیک کا په د ایکسل پروګرام باندې بیا به راشئ پراپرټیز ته دې ځای کې به تا سره کیک موجود وي صحیح ده
کنوي نو تاسو به 2 واخلئ یا 2 د کیبورډ نو وخی یا 3 یا 4 یا A نه زیړه پورې نو که زه ورکړم چې A نو ګورئ کنټرول آلټ A راته راکړه دا کنټرول آلټ به سره په خپله باندې راځي دا به تاسو اوکې به کې دلته او دا به کنټینیو کې دی سې نه اوس چې کله زه دلته وګوره ایکسل زه کلوز کوم زه به سیف کوم دا فایل and I gotta close that کلوز مې کو کنټرول آلټ A چې کله د کیبورډ نو وخی بس هغه ایکسل به تاسو له خود به خود دله درکړي نو دا د هغې یو ډېر ایزي میتډ و چې اول به تاسو وینډوز کی پلس کیو به وخی د سرچ ته لارې نه سرچ به دله درکړي بیا به تاسو پای کیو لیکئ لکه ایکسل پروګرام نوم به ولیکئ که نه ایکسل and then the right click on Excel program باندې right click کې او click on open file location په دې باندې کلیک کې دا آیډیا زین کې ځان سره یاد وساتئ سلور نمبر به right click on Excel program icon پای باندې به right click کې او دا غي نه پس پراشه properties تا او د properties نه پس چې کوم دی یا به تاسو الته پریس کې په شارټ کټ کې به ودرېږئ او پال د به تاسو وخی یا به 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا A نه تر زیړه پورې نو چې کله 1 تاسو وخی نو ستاسو شارټ کټ پسې جوړ شي کنټرول پلس آلټ پلس 1 چې کوم کی تاسو وخلی او بس اوکې کې دې نه بس دا د هغې یو اسانه طریقه ده بیا چې کله تاسو چېرته ځئ ایکسل پروګرام خلاصوئ نو کنټرول آلټ 1 د کیبورډ د لارې نو وخی نو دې لار نه تاسو کولی شئ چې صحیح طریقې سره دا ایکسل پروګرام خلاص کړئ نو د ایکسل د پروګرام د خلاصولو ډېرې زیات طریقې دي خو دا دوه ډېرې زیاتې مهمې دي یا خو رن ته راشه او یا تاسو د شارټ کټ د لارې نه دا پروګرام خلاصولی شئ یوازې ایکسل نه که هغه ورډ دی که هغه ایکسل دی که هغه پاور پوینټ دی که هغه ایکسس دی داسې اینی پروګرام څومره چې په کمپیوټر کې تاسو سره دي که غواړئ د شارټ کټ د لارې خلاصول غواړئ نو دې لار نه تاسو یو په یو خلاصولی شئ زه راځم د ایکسل چاپیریال یعنې محیط ته راځم چې د ایکسل په دې چاپیریال کې موږ سره څه دي یو څو سوالات دي چې د هغې تاسو نه هر ځای کې جوابات تاسو نه څو غوښتي شي باید تاسو صحیح جواب ورکړئ نو نمبر 1 که تاسو د ایکسل ته وګورئ که نه نو ما هر څه دي ټایټل بار دی کیپشن بټنز دي تا سره کویک ایکسس ټول بار دی ویلیم دي که نه دا وګورئ دا ریبن دی ټول په دې ریبن کې تا سره ټیبز دي لکه ہوم ټیب انزرټ ټیب پیج لی آوټ دغسې وګورئ په ایم ایس ورډ په لومبي لیکچر کې تاسو ته ما ویلي سب ګروپ کمانډز دي وګورئ کلپ بورډ دی فونټ دی الاینمنټ دی نمبر دی سټایلز دی اینډ سو آن او بیا په هغې کې تاسو سره سب ګروپ کمانډز دي لکه داسې وګورئ سب ګروپ کمانډز اضافه کمانډز یې پکې تاسو له درکړي دي نو هغه دې نه یو په یو تاسو کتی شئ نو ته سب ګروپ کمانډز ورته وایي نوې چې کوم څه دي نو هغه تاسو ته کلیر کړمه فارمولا بار دی وګورئ فارمولا بار name box خو زه سټارټینګ کوم د څه نه what is work book لیکلی دي بره که نه book number 1 so what is work book څه شی دی سبا د نه څوک تپوس کوي یاد ساتئ a collection of worksheet ته worksheet ته مونږ څه ویلی شو is called a collection of worksheets is called work book ورته ویلی کېږي چې کله مې یو څو worksheets یو ځای شي یا sheets یو ځای شي نو هغې ته مونږه ورک بک ورته ویل کېږي مایکروسافټ ورډ کې به تاسو ډاکومنټ وي چې یو کله یو څو ورقې یو ځای شي وګورئ په ورډ کې ورته مونږ څه وی چې کله یو څو ورقې پیجز یو ځای شي نو هغې ته ډاکومنټ وي په ایکسل کې ورته مونږ څه ویلی شو بک ورته ویل کېږي چې کله یو څو شیټس یو ځای شي نو هغې ته څه ویل کېږي بک ورته ویل کېږي نو سبا د نه څوک تپوس کولی شي د هر ځای یو خپل اصطلاحات دی د هغې نه اخوا دېخوا تاسو نه شئ کارولی ورډ کې دی ورته ډاکومنټ وي او چې کله یو څو ورقې یو ځای شي هغې ته ډاکومنټ وي او په مایکروسافټ ایکسل کې ورته بک ویلي کېږي نو چې کله یو څو شیټس یو ځای شي نو یاد ساتئ هغې ته مونږه یاد بک ورته ویلي کېږي یاد ساتئ په یو ورک شیټ کې په یو ورک بک کې 256 شیټس نه زیات شیټس چې کوم دي مونږه نشو اخیستی نو که تاسو وګورئ ایکسل ته رالی که نه no 200 total number of sheets in a single workbook is 256 سبا د نه څوک تپوس کوي چې د ایکسل په یو ورکبوک کې نمبر آف شیټس اخیری حد څومره دی نو هغه 256 دی څومره okay so he's a little dumpy so come on guys
total number of sheets in a single workbook is 256 په ایکسل کې 256 شیټونه زیات چې کم دی هغه نشو غستی مونږ we can't deliver that نو مطلب دا دی چې چونکه 255 دی خیر دا خبره به ومنو چې دا ټیک ټیک غلط دی کو غلط یو کلیپ ولا خیر دی بیو کو نو بس پارام بکینه لکه مونږ دې ځکه ور کوم ز 1000 وته ور کومه نو چونکه دا د صفر نه شروع کیږي نو 255 نو چې صفر نه شروع شي نو نمبر اف شیټ سم راځي 255 راځي نو زموږ دا خبره ټیک ده خنا خیر اټس اوکے اټ هیپنز نو 255 شیټس زیات مونږه نشو غسته دا موږ د سره نیو لګیا دا ایکسل په خپل باندې وای اټس اوکے او تاسو سونه ویل دي چې سونه دي 1500 God damn ابادی نه یادوم دا یادوم نمبر اف Okay guys, so total number of sheets چې کوم دی in a okay, total number of sheets in a single workbook is 256 no pa تاسو ګورئ چپ کې نو زبردست او خیر زه ته اسې کوېسچن کوم کنه فرینډ یا لګته خالق ته تکړه دی مطلب جینیس ته فرست ډے دا ها او خیر ورو بتاو سره عادت شي زموږ د کلاس په روټین باندې پیش خیر لګتا سو نن ګوره ملمه چرای شي نو دا خلک قدر کوي کنه کم از کم ها okay guys let's see na khair us class na pas follow okay no total number of sheets چې کوم دی in a single workbook is 256 sheets دي ګوره تاسو لګ دی ته ګوره کنه چې کلم د ایکسل کلم چې ز ایکسل خلاصوم یعنی رن ترازم رائٹ کلک رن تراشم یا شارټکټ طریقې نو کې ایکسل خلاص کې عمومي طور باندې وګوره ما سره پدې کې نمبر اف شیټ چې کوم دی هغه 1 دی یو قسمه ته چې کلم د ایکسل پروګرام خلاصيږي نو ما سره نمبر اف شیټ چې کوم دی 16 طرح کا 3 یا 15 طرح کا خدای د لپاره یو طریقه توخه ما که تاسو ته یو کوڅوي چې مې نمبر اف شیټس ما طرح کنو فایل مینیو تراشه دي سینا بیا براشه تاسو وګوره آپشنز دا طریقې زده کې او انکلود this many sheets دغه چې 1 2 3 4 5 ارسمره چې غواړي عمومي طور باندې به تاسو له نمبر اف شیټ چې کوم دی په یو وربوک کې 15 بدل کړئ دا به زه اوکې کما چې کله تاسو اوکې کې دا نه پس وګورئ که زه دا ایکسل کلوز کما واپس رائٹ کلک کم رن تراشم رائٹ کلک واپس رن تراشا او پرن کې کلم تاسو دا ایکسل پروګرام خلاص کې گو بیک وګوره دیزه تراشا نو ګوره ماته وای شیټ 1 شیټ 2 شیټ 3 شیټ 4 and شیټ 5 نو ګوره شیټ 5 پورې ماته نمبر اف شیټس راکړي دي یو کس ماته وینا ایکسل کې ایکسل پروګرام چې موږ څنګه خلاص ک نو زه ته هم چې بای ماته مکه یو شیټ را تراکا نو زه به فایل مینیو ته براشم را بشم آپشنز تا را بشم وګوره د دې 5 په ځای بس کما دا به 1 کم دی زینا and then click OK and then go back close that close کا بیا رائٹ کلک کا دیزے کوئک ایکسس مینیو تراشا رن تراشا دیزے نا ایکسل واپس خلاص کے نو تاسو لب آٹومیٹیکلی یو شیٹ پس رب در کی ایکسل کے یو بل مصیبت تے دادے چکلم تاسو ایکسل خلاصوے نو دی تاسو لا ڈائریکٹ مختلف قسم فائلز تل در کی نا زغوارم چکلم ایکسل خلاصیگی نو چې کلم ایکسل خلاص شو نو ماته دقه ډایرکټ راته خلاصو مال د لومبي سٹارټ سکرین راته مرا کوا وګوره تاسو چې کلم ایکسل خلاصوي نو چې کلم تاسو ایکسل خلاص کې نو دا سٹارټ سکرین تاسو لدر کوي نن سره ډایرکټ یو شیټ ما تراکا نو زب سب باندې کلیک کما را بشه دې زنه فایل مینیو تا را بشه دې زنه آپشنز تا را بشه تاسو وګوره شو the start screen when this application starts da close da tick mark off ka aw da okay ka dese na and then close Microsoft Excel us wapas za Microsoft Excel tarazama de run ta dese na to chikalam za Excel tarashama no de directly ma ta Excel classy aga start screen ma ta na ki gore dada si da har yo program pa start ki da khabari zaka yaad ke che sabal dar direct kum da des da qas question da na kulishi no bajita so yo sahi jawab worke so دا خو د وربوک خبره وا اوس راځو مونږه what is work sheet څه شی دی یاد ساتئ سبا د نسوک تپوس کولی شي سوک وته ورک شیټ وای سپریډ شیټ هم وته ویل کیږي ایکټیو شیټ هم وته ویل کیږي
او یاد ساته الیکټرونیک سپریډ شیټ وته هم ویل کی الیکټرونیک سپریډ شیټ any name چې دی کې تاسو واغس دا ټیک دی ورک شیټ سپریډ وای خورېدو ته شیټ ته وای اکټیو شیټ الیکټرونیک سپریډ شیټ ګوره موږ سره عام دوه قسم شیټونه دي دوه ډول دي یو تا مینوال شیټ وته وای مینوال شیټ دیس از مینوال شیټ او بل تا الیکټرونیک شیټ وته ویل کیږي مینوال شیټ هغه دی لکه څنګه چې تاسو یو عام ورقه باندې اټینډنس شیټ هم جوړ کړی د حاضرې لیست هم جوړ کړی یا شقم جوړ کړی نو په هغه کې یو شیټ وی کنه خو تاسو پکې په خپل لاس باندې سره سوي دا مینوال شیټ دی او الیکټرونیک شیټ دا مخامخ چې تاسو تخکاری دا الیکټرونیک شیټ دی الیکټرونیک شیټ ځکه چې په برق باندې کار کوي if there is no برق there will be no there will be no sheet کدلته چرته موږ سره برق نه پدې کمپیوټر کې یاد ساته الیکټرونیک شیټ ما سره چرته کار نشي کولی نو سبا د نسوک تاسو کوي چې بھئی شیټس په 100 ډوله باندې دي نو په 2 ډوله باندې دي یو ته الیکټرونیک شیټ وي او بل ته چې کوم دی مینوال شیټ وته ویل کیږي نو مینوال شیټ هغه شیټ ته ویل کیږي چې کوم موږ په لاس باندې ډکو او الیکټرونیک شیټ ته ویل کیږي چپ دی براته وي په لکه خبر چلیږي لکه دا نو ځکه دې ته ورک شیټ and blah 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 دا وته ویل کیږي so what is worksheet worksheet spreadsheet active sheet electronic sheet یو خبره ده sheet څه شی دی a collection of rows and columns چې کله یو سو روز یو ځای شي columns نو دا ته موږ څه ویلی شو that is called worksheet لکه تاسو خپل سوچو کې روز ته وایي ګوره په افقي داسې وته رو ویل کیږي ٹھیک ہے نا इसको इसी तरीके से दिखाया जाता है ना कतली के नतासो उफुकी दे तमुंगा रो वतवायु او عمودی لکه یو سوشل سیوزیشن هغه تمونګه کالم وته ویل کی پداسه وتا کالم وی او پداسه وتا رو ویل کی ٹھیک ہے نا سمجھ آ گئی اچھا آ گئی نو دا وګوره یو سمپل خبره ده چې کله یو سوشل د قصیوزیشی نو عمودی وتا کالم ویل کیږي او چې کله پداسه یو سوشل یوزیشی نو هغه تا رو وته ویل so this is rows and columns نو چې کله یو سو روز او کالم یو ځای شي نو دا شیټ ته جوړ شوی دی او نه جوړ شوی اف کورس ها جی ایکسل جوړیږي سر ها ایکسل جوړیږي او د سیل دی یو ته د ته حجره وته موایو کنه حجره دی کو अच्छा मैंने कहा बैठक नहीं है हाँ हुजरा सेल वगैरह लेकिन सिंह जिता सेल दे इकाई द यूनिट है देखा ना लेकिन सिंह जिसमें न्यूरॉन्स और प्रोटॉन्स और ब्ला 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 अनुदान आगे सेल दे याद साथे पयो सिंगल वर्कशीट के in a single worksheet we have 10,48,576 rows पयो सिंगल वर्कशीट के पयो सिंगल شپږ زره اووه پنځوس لکه اته نوي کروړه او لس سوه جو भी हो ठीक है ना अच्छा जो भी हो अर्थ ची 1,48,576 रोज राजी देके 1 million मतलब 10,48,576 पोतो किसी का भाई यो मिलियन अत्तसलवे जरे ओबल सो कले दागा तरफ है कले दी तरफ है फिंज़ सवा शपगोये नो दागा सिंपल तरीके सरा देर योमेंट ठीक है ना नो खैर का दे तरफ पिलर जो खबर मुश्किल हो गई शपग जरे ओवर सवे फिंज़ नवी अतकरोड़ा जो भी हो दिस इज ऑटोमेटिकली तासो वन बाय वन दागा नंबर ऑफ रोज अगस्टेशन नो पे एक्सेल या साथे गोरे शाबाश द एक्सेल पयो वर्कशीट के याद साथे मतलब 10,48,576 रोज थी याद साथे प्रूफ के बता सिंगा अगोरे सब यो न्यू शीट तराश में तासो पे कमा लेकिन तासो दा पर 1 नंबर रो के वलाड़ी है कना नो दी कीबोर्ड तराशे दी कीबोर्ड ने वते शॉर्टकट दो गोरे खा दलता वलाड़ी मा दलता वलाड़ी मा दे सेल के दा कंट्रोल सर दा डाउन एरो क्यू वखा ऑटोमेटिकली तास दे तेरा वस्ते कना
10,48,576 ogore kaze snap kame if I snap that you will go for it snapper rave da ragale dikana kaze snap kama nogore la ke tausara end ke takhi chogore da end ke dide ke khayda kana chda agar 10,48,576 last number row da musara it is a row da pencil ke da last number row da او که واپس خپل عادي حالت ترازما نګوره کو ایکسل کې ولاړم لاست اند کې کنټرول سره بدا اپ ایرو کیو خنو برابر دراوي لاست خیالم کی کنه تاسو نو دغه سه که سبا د نسوک تاسو کې نو دې طریقې سره وته منشن کا د ایکسل په یو شیټ کې کالم سومره دي یاد ساته I gotta click I have forgot that let me do मात्र याद नहीं करना तो नॉट कैलकुलेशन थी 16,384 नंबर ऑफ कॉलम्स चिकम दी याद साथे 16,384 ठीक है ना पछते क्यों स्पेतात्या द्रेजरे और स्पालस सवा we can get back तो दा से one by one number of columns देना ना राव बच्चों को बस नोगरे 16,384 कॉलम्स चिकम दे दायात साथे दा पयो शीट के दोना कॉलम दियो दोमरा रोज दी नो कता दा सबा सो कुछ सेल्स रात मालूम का नो देला पदे के जरब वर्क ऑटोमेटिकली जो जरूरत लगस्ता सो नंबर ऑफ सेल्स शू दास देता सेल वया दा सेल दे सेल नो चकला तासो दे रोज ला दे कॉलम्स के जरब वर्क के नो सतरा लगस्ता सो रोज शू गोरे से बता सो ले आईडिया क्लियर कमा गोरा दा ए बी सी जो तास तहकारी कना ए बी सी नो कचरे دا تاسو کالمز خي او دا 1 2 3 تاسو روز خي نو ما سره 16,384 کالم څنګه دي نو د کیبورډ ناغه شارټکټ تاسو یاد اوساته وګوره دا شارټکټ یاد اوساته که په دې ځای کې ولاړې نو کنټرول رائټ ایرو کی وخت د قصې خي طرف ته نو وګوره دا 16,384 کالمز دي او واپس کنټرول وګوره دا واپس کلیک کا نو واپس هم ا تراولي کنټرول وګوره دا سوادن سوک تپوس کی چدا سنگ 16,384 کالمز دی پروف دیٹ پروف کراتا نو پروف کولې شي را بشه فایل مینیو ته را بشه تاسو آپشنز ته را بشه تاسو ګوره د فارمولاز ته براشه او په دې فارمولاز کې تاسو یو ټیک مارک ته R1 C1 reference style ټیک دیٹ and then click OK سونه دی ما سره 16,384 کالمز वापस एदा ABC तक कन्वर्ट के वापस फाइल मेन्यू तराशे वापस ऑप्शंस तराशे दे से ना ओवरे फार्मूलास तक क्लिक का और R1 C1 रेफरेंस स्टाइल तक मार्क लरे का दा ओके का दे लारे ना नो सोना आसान तरीके सरा वापस अगमा ABC तक कन्वर्ट का सब वापस ए तराशन दस तो दा हम सरा दस बारे के द रोज और द कॉलम्स बारे के सो खबर हुई व्हाट इज कॉलम एंड व्हाट इज रो नाउ व्हाट इज कॉलम से शेदे और रो से शेदे कॉलम ना कॉलम खा कॉलम मनन ठीक है ना और रो दस शेदे मुसरा कॉलम से शेदे अ कलेक्शन ऑफ वर्टिकल सेल्स वर्टिकल वही उमूदिता सेल्स विदा हुजरेता चिकला उमूदियो सोशलियोजेशी नागेता कॉलम वही और रो से शेदे रो नियासाते अ कलेक्शन ऑफ से हॉरिजॉन्टल उफुकिया दे सेल्स जो उफुकियो सोशलियोजेशी नागेता मुंगसिविरी शो रो Padasio socializoshi row, padasio socializoshi column. Zentral kana? Okay, what is cell reference? Cell reference to ya cell address. Cell reference ya cell address to likhi when column and row adjacent with each other. या आसान लफ्ज में इस्तेमाल कमा combined with each other is called cell reference or cell address etc. या वत cell reference हुई और या वत cell address वत भी लिखी पदे cell के only one L al तवीर दाम चेंज करो नूर आया दा कर दो शुबल आया. Okay guys, when column and row combine with each other is called cell reference or cell address. गोरे यो खबर आता हो सकता श्रेय कम देखें जल्द उधरे कम करा दे सेल के उधरे कमा नुदे मात्र तक C4 C नंबर कॉलम 4 नंबर रो याद साथे याद रखो हमेशा दा पारा
ABC با ما ته کالم خي او 1 2 3 ما ته رو به خي. اوس د دې اډرس کزه اډرس لیکم نو الته به لیکلی C4 نو دا C زما کالم شو او دا 4 زما رو شو. دا C او کالم یو بل سره یو ځای دي یته موږ سیل ریفرنس یا سیل اډرس وته ویل سیل اډرس یا سیل لکه موږ وایو کنه سټریټ نمبر دا هاوس نمبر دا نو نمبر او ټیکس یو بل سره نه دی نو د وجه نه هغه ماته خي دغه ته مونږه دلته هو تسل وی الته ماته پرسن اډرس وته ویل اډرس ته کنه دا موږ سره یو ځای ته ډیر پاسانه سره کلی شو ته نو ځکه دې ته مونږه سیل اډرس یا سیل ریفرنس وته ویل کیږي او دا به ماته سو خي دا ماته دا سیل اډرس پر دا نیم باکس پکې تاسو په د پاسو درې کنه نیم باکس ته چې ارزه او درې کما ماته دغه اډرس راته خي چې ته B7 کې ولاړې B نمبر کالم 7 نمبر رو الته خي B7 7B نشي کېده کله دلته درې کما ماته وی F5 کې ولاړې په خپل هایلایټ کړم دي F نمبر کالم او 5 نمبر رو ډایرکټ کې وای دي ته ګوره ضرورت نشته دی کله په دې ځای کلیک کوم ماته وی C19 C نمبر کالم 19 نمبر رو. अच्छा जी क्वेश्चन मैं करता हूं क्वेश्चन कम करना चाहे क्वेश्चन कम सिर्फ अब जवाब राखी बंगा बंगा मना कवे खान लोग T200 चुप कर मैं पूछूंगा दे बेरा तो हुई T200 हाँ देख रो कम दे कालम पे कम दे खुदा ना करे कि मुझे याद आ जाए खुदा ना करे अल्लाह ना करे चुप कर चुप क्वेश्चन को हाँ चुप नूरना खुदा ना करे कि उसको याद आ जाए अगर और नवे स्टूडेंट ना पता पूछ सकते हैं असली नंबर रिजवान नहीं नाइस रिजवान नहीं पता कि कॉलम कम दियो रोज पे कम दी तेरे शोबे का ना अच्छा ये तो गया काम से. अच्छा जी मरा हुआ पीस दे बेरा तो चुप दे बेरा तो हुई ठीक आलम दे 200 रोदा यो बल क्वेश्चन बाव कमा तासु देख के सोच के खुदा या पागा च ठीक रो कम दो कॉलम ओ मेरी जान का पे. अच्छा जी दा खा तपासा da आओ ها تا سره چې دا پوس کوم دی رسې کې ماته وایي ها زه در کوم چې C15 دغه کالم کم دی او رو کم دا C کالم دا سره 15 رو نایس کې نه ما واسه خواندل او چې دا غلط کوم کنفیوز کوم خو ته بولډ یو نایس ون وګوره دغه تکړه شاګردانو دا راته دی بل یاد کړه شاته د ناس نه دی دې پاسه ما خبره کوي हाँ सही ओके. अच्छा भाई किसी और बंदे से पूछ लेता हूँ तकड़ा शागिर्दान पे हाँ तू आया लगा तफासा क्वेश्चन देना चौक खा क्वेश्चन देना कौन करना खा क्या ना क्वेश्चन देना उसको मा ज़ वर्कॉम चे 100 B चुप कर हाँ पास शाबाश सल रोड अभी हाँ दास खुने शिकिये दे हाँ दोस्त मम्मी वास्ते ने चे उल्टाउली कम नोदार ने शिकिये दे कता दावी चे सरचपी दे का ना सरचपी ने शिकिये दे दावा नो बिया बीच कम दिवस हुआ शाबाश वस्ता दे दा बीरिया उदा से काटा कौन नाइस रोज ना रो देखा यो रो नंबर के निशाब स्कैन
Aha. Awo. पदार्थ क्रूज अफगानिस्तान की जो कम दे अफगानिस्तान की आज सुबह सोच कम करना द अफगानिस्तान आबादी सलोर करोड़ दा सलोर करोड़ दा दुम रिकॉर्ड्स बकम जे के ची द तस्करो द चूस कंप्यूटराइज की या तवे मकना उस यो रिकॉर्ड सलोर करोड़ शनो दा इन एक्सेल वता इनकम्प्लीट शो बलवाता इंस्टॉल हो सर जी पक्का से डबल क्लास राशन तक कसे ऊपर उल्टा पुल्टा सवालात आइडिया खदा आइडिया खो गलत चूंकि हम कोशिश को माउस क्लास स्पेशलिस्ट रुबा सुकना नुतास खो मा डेर स्पेशलाइज कोले होता सु नशवे अल्लाह माला बस कयो कसरक जमाना परागड एंड ही इज अ माउस स्पेशलिस्ट माउस a mouse specialist خیر بل نش انسټال لخرورا زګه چې یو ډیټابیس تا جوړ کړی په یو پروګرام کې نو اخو ته بل ډیټابیس